سلامونه ملګرو، زه هینا افیشل یوټیوب چینل ته راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې زه تاسو ته د 3.5 جی بي فری انټرنیټ د فالوولو طریقه دروښیم. هغه هم په MTN سیم کارت کې، یعنی اوس چې نوم اټوماته تغیر شوی دی. ملګرو، دغه 3.5 جی بي انټرنیټ تاسو ته د یوې میاشتې لپاره درکوي او هغه کسانو ته ورکوي چې کوم کسان اټوما پی یعنی مومو اکاونټ نه لري. کوم کسان چې مومو اکاونټ نه لري په نمبر باندې یو نمبر رجستر کړی وي، هغه کسان ته 3.5 جی بي انټرنیټ ورکوي چې تاسو مومو اکاونټ جوړ کړئ. مخکې مومو اکاونټ د MTN دفتر له لوري هلته به تاسو جوړو. اوس تاسو کولی شئ اپلیکیشن کې جوړ کړئ. د دې اپلیکیشن به تاسو د دې اپلیکیشن لینک به ما په ویډیو ډسکرپشن کې اچولی. تاسو به پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او که چېرته تاسو دا ویډیو فیسبوک کې ګورئ نو تاسو ډایرکټ لاړ شئ پلی سټور ته او هلته ولیکئ اټوما پی فار کسټمر یا اټوما پی کسټمر. دا ولیکئ تاسو. دغه اپلیکیشن دی، دغه تاسو را ډاونلوډ کړئ، بیا خلاص کړئ. کله چې خلاص کړل هغې نه مخکې ټول نه اول تاسو په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. سمه ده. کله چې دې ځای باندې کلیک واخیسته بیا به اګري باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو خپل شمیره ولیکئ. صحیح ده. زه خپل شمیره لیکم. کله شمیره ولیکله بیا به نیکسټ ووهئ. سمه ده. هغه شمیره چې تاسو MTN دغه چې دی مومو تاسو نوي جوړه کړي. سمه ده. نو دلته به تاسو شمیرې ته کوډ لاړ شي. یو کوډ درځي، هغه به تاسو دلته داخل کړئ. زه یې داخلوم او بیا کنفرم کوم. سمه ده. دغه کوډ ما ته راکو، ما سیم کارت ته راغلو، هغه ما ورکو. بیا به تاسو کنفرم باندې کلیک واخلئ. سمه ده. کله چې کنفرم باندې کلیک تاسو واخلئ، دلته بیسیک انفارمیشن راځي، یعنی تاسو دلته خپل معلومات صحیح داخل کړئ. غلط معلومات مه داخلوئ، صحیح معلومات ولیکئ. دلته خپل فرست نیم ولیکئ. زه به خپل فرست نیم دا زما د ملګري دی نو زه به هغه ولیکم. سمه ده. او دلته به تاسو لاست نیم ولیکئ. لاست نیم کې به تاسو خپل تخلص ولیکئ. زه به د تخلص ولیکم او ID ټایپ کې به تاسو ENIC به تاسو انتخاب کړئ. سمه ده. الکترونیکي تذکره. او په دې کې به تاسو د الکترونیکي تذکرې نمبر ولیکئ. زه به د هغې الکترونیکي تذکرې نمبر ولیکم، خو تاسو به هغه هایفن چې دی هغه وړه کرښه به تاسو نه ورکوئ. سمه ده. نو هغه به زه دې کې ولیکم. د الکترونیکي تذکرې نمبر هم چې کله ولیکل بیا به تاسو ډیټ اف برث دغه باندې کلیک واخلئ لاندې، او دلته به تاسو خپل زیږېدو تاریخ ولیکئ. صحیح ده. کوم چې تاسو الکترونیکي تذکره کې وي نو هغه به تاسو دلته ولیکئ. زه دا لیکم. سمه ده. صحیح دقیق ولیکئ، دروغ پکې مه لیکئ، ځکه چې دا تاسو اکاونټ دی همیشه دپاره به تاسو استعمالولی شئ او دا به تاسو سره وي. دا هم چې کله ولیکل نو هغې نه وروسته به تاسو کنفرم باندې کلیک واخلئ. کوم چې نمبر صحیح ورکړو ملګرو، تاسو ته به یو بله صفحه راشي. دلته په دې صفحه کې تاسو ته یو بل میسج درځي نمبر ته. هلته به تاسو ته یو ټمپرري پن کوډ، یو بل پن کوډ به تاسو درغلی وي. تاسو دا ورکړئ، د تاسو پن کوډ دی. بیا به تاسو لاندې ځان له بل پن کوډ انتخابوئ. سمه ده. نو زه هغه پن کوډ چې راغلی دی میسج کې هغه دلته اول کې لیکم، بیا په لاندې نوی پن کوډ به ځان ته انتخابوم. هغه به دواړه یو شانتې لیکم او پاس کې به هغه میسج والا ولیکم. سمه. تاسو به دغسې وکړئ. دا به زه ولیکم. دلته به زه نوی پن کوډ ولیکم. نوی پن کوډ به هم تاسو به نوی پن کوډ باید 15 حروف ولري. ملګرو، ما نوی پن کوډ داخل کو. نوی پن کوډ تاسو باید 15 حروف ولري. سمه ده. دواړه به یو شانتې ولیکئ، لاندې دوه خانې او پاس چې دی هغه میسج والا به تاسو پکې ولیکئ. بیا به کنفرم باندې کلیک واخلئ. کله چې کنفرم باندې تاسو کلیک واخیسته نو لږ به منتظر شئ، تاسو ته بله صفحه خلاصېږي. کله چې بله صفحه تاسو ته خلاصه شوله نو بیا به تاسو دغه اکاونټ جوړ شي. کله چې اکاونټ جوړ شو ملګرو، له هغې د اکاونټ د جوړېدو نه وروسته 10-15 دقیقو کې تاسو ته یو بل میسج راځي چې تاسو ته وایي 3.5 جی بي تاسو فری انټرنیټ ترلاسه کړو د اټوما پی له لوري. نو کله چې هغه میسج تاسو ته راغی بیا به تاسو ته نټ فعال شي او بیا کولی شئ استفاده یې کوئ.